قرآن هغه نعمت ته چې بدی کې حسد هم کولی شي. غبطه حسد په دې موضوع باندې ما تفصیلي بیان هم کړی. دوه قسمه خبرې چې به کې غبطه جایز ده. غبطه مطلب دا دی چې ته د ارمانو کې چې د پلاني سره چې کوم نعمت ته چې دا ما سره وي نو دا په دوه کارونو کې جایز دی. رسول صلی الله علیه وسلم ویل عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی لا حسد الا فی اثنتین، حسد نه دی روا مگر په دوه کارونو کې. رجل آتاه الله القرآن، هغه انسان چې الله ول قرآن ورکړی، په قرآن پوه کړی، په قرآن عالم تی جوړ کړی، د قرآن پوه ورته نصیب کړی، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. نو هغه د قرآن د ورځې تلاوت کوي، د شپې په تهجد کې ولاړ. د عوام مرګري ډېر به کې داسې شتي چې هغوی د تهجد د شوق داسې خاص نه کوي. د هغې یو وجه دا دی چې دوی د قرآن نه دی یاد، قرآن ولې نه ورځي. په یو قل هو باندې وڅو پورې تهجد کې وڅو پورې به کوي. سړي د قرآن یادي او په خوږ اواز کې لږې ځان له تلاوت کوي نه دی ستړی کېږي نه، ټوله شپه بیا ولاړ. لکه الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو صفت کړی دی. بعض خلک بعض مفسرین وایي چې د آیت عثمان بن عفان دا مبارک دی. الله څه وایي؟ امن هو قانت آناء الليل، هغه انسان چې ټوله شپه عاجزي کوي الله ته، ولاړ یې الله ته رکوع کوي، یحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، د آخرت نه یېرېږي، د الله د رحمت امید ساتي. نو ټوله شپه به انسان هله ودرېږي الله ته او تهجد به هله اوږده وکړي چې قرآن وله ورځي. نو هغه انسان سره ته غبطه کولی شي، داسې ارمان کولی شي چې ارمان دغه نعمت ما سره هم وی چې چاله الله قرآن ورکړی، چېرې ارمان چې ما سره هم داسې علم وی، ما هم دا علم بیانولی، ما پې هم عمل کولی. او دویم کس ورجل آتاه الله مالا، او هغه انسان چې الله وله مال ورکړی، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، او هغه خرج کوي سحر ماښام. بخیل سړي ته به څه وپسخېږي، خو دې سړي ته انسان وپسخېږي چې الله وله مال ورکړی او هغه په دین کې لګوي. انسان ته وپسخېږي چې ارمان دي چې مال ما سره مو. نو دا بعض فضایل ما تاسو ته د قرآن ذکر کړو، بعض فضایل اگر که فضایل ډېر زیات دي، خدا ما صرف دې دپاره ذکر کړو چې ستاسو د شوق او جذبه ښه ډېر شي او تاسو ته پته ولګي چې څومره غټ عمل تاسو کوئ، څومره غټ عبادت کې لګیا یې.